مفتي صاحب د هغو پښتون قام غږ و، د چا غږ، د چا ژبه چې د خاموشي مهر پور لګول سوی و. مفتي صاحب د هغو ټولو ملایانو یا په ټیټه سویه د هغو عالمانو غږ و یا ژبه وه چې د کومو غږ خاموش سوی و د پاکستان د اسټبلیشمنټ له طرفه یا په بره پښتون دغه په افغانستان کې زموږ د روان نظام یا د حاکم نظام د بدبختي له وجې. هغه خلک چې مفتي منیر شاکر ته د ادارو سړی وایي، هغه په خپله ټول د ادارو خلک وو او د دې نوم تر عنوان لاندې چې په ما باندې د ادارې تور ونه لګول سي، په مفتي منیر شاکر باندې خلکو بې ځایه تور نه ولګول. د افغانستان په نظام کې ولاړ کسان ټول د پاکستان د ادارو کسان دي او د افغانستان په نظام کې ولاړ کسان هغه ټول کسان چې اوس په افغانستان کې دلته واکمن دي او د واک تر عنوان لاندې په ګدۍ ناست دي، دا ټول د پاکستان نه راغلل، د پاکستان په خره سپاره افغانستان ته راغلل او دا خلک تر څومره پورې چې ما لیکنې ولوستلې د مفتي منیر شاکر په مرګ باندې خوشحاله وو او یو بل ته یې مبارکۍ سره ورکولې. د سکرین شاټونه یې ما اخیستي دي، له ما سره پراته دي. د افغانستان هغه علما چې د مفتي منیر شاکر په مرګ باندې خوشحاله دي، والله په بالله ثم بالله که یا د عالم احترام ورته ولرم یا د طالب احترام ورته ولرم یا د محراب احترام ورته ولرم یا خپل عالم ورته ووایم او یا ووایم چې دا کس افغان ده. هغه کسان چې د پاکستان د ګټو لپاره ژمن وو او د هغه عالمان د پښتنو عالمان نه دي، هغه تل د پاکستان ګټو ته ژمن پاتې کیږي او ژمن به ورته پاتې. یګانه کس په اوسني وخت کې چې درست غږ او رسا غږ یې د کام لپاره په هر اړخ کې رساو، خوا که هغه د پی ټی ایم له ادرسه و، خوا که هغه د بلوچستانو باندې د ظلم له ادرسه و، خوا که په هغه په فلسطین باندې یا په نوره نړۍ کې په مسلمانو باندې د ظلم ادرسه و، هغه یوازینی کس مفتي منیر شاکر و. د حق ژبه یې لرله، داسې یو وینا یې لرله په محراب باندې ولسونو ته چې د خپلې وینا له ادرسه یې دومره زیات مینوال پیدا کړي وو چې چېرته به ولسونو هم لیده په داسې یو د مینې تر عنوان لاندې یو پروتوکول یې ورکاوه یا یې نازاوه. باور وکړه چې د عمره مینه له یوه عالم سره هم په اوسني وخت کې د خلکو یا ولسونو ما نه ده لیدلې. وجه دا وه چې د منیف صاحب لار، د منیف صاحب مبارزه، د منیر صاحب هغه بخښنه غواړم ما منیب وویل، د منیر شاکر صاحب هغه مبارزه چې دی په رهي و یا په روان و، هغه بیخي درسته لاره وه او لار چې درسته نه وي باور وکئ هغه کس پلویان نه پیدا کوي. تر شا روان کسان په تر هغه وخته پورې په یو چا پسې ځي تر څو پورې چې د ده مبارزه یا لار ګونګه وي او هغه هدف یې معلوم نه وي. کله چې د ده په هدفونو باندې ولسونه پوه سي چې د ده هدفونه منفي دي، یعنې د قام لپاره مثبت نه دي، بیا خلک لار ترې بیلوي یا یې ترې جدا کوي. خو مفتي منیر شاکر یوازینی هغه عالم و چې هم په سوشل میډیا باندې هم په مخامخ نړۍ کې د ورځ تر بلې مینوال یې زیاتېدل او هغه مفتیان، هغه ملایان چې هغه ادارو ته ژمن وو، د هیرامنډۍ ادارو ته ژمن وو، ورځ تر بلې مینوال کمیدل او وجه د مفتي منیر شاکر هغه بیانونه وکوم چې د دغو عالمانو لپاره چې دوی په علم باندې یا په مدرسه باندې تجارت کاوه او خلکو ته یې په سترګو کې خاورې ورشیندلې، دغه ملایانو عالمانو بدبختان یې خلکو ته ولسونو ته ورپېژندل چې د دغو خلکو لار پرېږدئ او په دې لار له دې خلکو سره نور رحیمه واوسېږئ. مفتي منیر شاکر به بیا پیدا نه سي، ډېرې کمې میندې به د علم په نړۍ کې د مفتي منیر شاکر په شان باندې زمن دې نړۍ ته راوړي او بیا به د پښتونخوا وطن دغسې غیرتي بچی په خپله غېږ کې ونه لري لکه مفتي منیر شاکر چې درلود یې. قربان مسم، ډېره زیاته مننه چې ماته مو وخت راکړه، زه مو واورېدلم، الله تعالی مو خوشحاله لرم. ډېره زیاته مننه تاج روج، خوشحاله اوسئ، الله مو سلامت لره. ولسه نظامي لاله زه یو دوه پوښتنې لرم له امان پرست ورور نه که وخت یې لږ راکړه. مهرباني وکړئ. امان پرست ورور د مخکې تا وویلی چې په 2014 کې د پاکستان ریاست پر خلاف منیر شاکر وسله راپورته کړله. دغه وسله خو چې دا منګلباغ هم راپورته کړې وله چې بیا یې په انتر کارخانو په د پټلۍ پورې راورسېدل چې ظاهرشاه بدماش پورې هغه سره چې کله جنګ و، ظاهرشاه بدماش کله مات کړ، تر دې هغه پټلۍ پورې هلته فوج هم پروت ده، هلته ملیشه هم پرته وه، څنګه دی راورسېد د منګلباغ هلته د پاکستان ریاست په خلاف په باړه کې او په دیر کې به دغلته هم دوی حملې جنګ له پاکستان فوج سره کوو. دغه رقم ټي ټي پي هم د دوی پر وړاندې جنګېږي د پاکستان د ریاست پر وړاندې. آیا بیا دغه دوه ډلې چې دي آیا دا بیا پر حقه نه دي که نه یو منیر شاکر پر حقه ده او دا دوه ډلې پر حقه نه دي؟ که د وسلې خبرې چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې بیا ولې دغه دوه ډلې پر حقه نه دي او دا منګلباغ بیا ولې ورک کړ؟ مهرباني دغه ځواب. مننه اسحاق صاحب. ګوره اول خو که د ټي ټي پي او بیا یو داسې فرد منیر شاکر دا سره کمپیر کې ما په خیال ده به
خبره نه یو دلته کې ته د مفتي صاحب شاکر په اړه باندې پوښتنه وکړه. زه به تا ته دا وایم چې مفتي صاحب شاکر چې کله په 2014 کې دلته کې اصله راپورته کړه د دغه ریاست، نو دلته کې بیا هم په پښتنو کې داسې کامپاله خلک راپورته شول. مفتي صاحب منیر شاکر شهید خو دغه کامپالو خلکو ملاتړ هم وکړو تر نن ورځې پورې کېده. نو دا زما په خیال باندې بیا که ته وایې چې ټي ټي پي هم داسې وسله راپورته کړې ده، د ټي ټي پي په اړه باندې د دغې ریاست جرنیلانو ډېر واضح موقف وي. او بیا که دلته کې څوک دا دعوه کوي چې ټي ټي پي هم وسله راخیستې ده، نو دلته به زه دا وایم ټي ټي پي چې زما په وزیرستان په شمالي او جنوبي او په باجوړ دغې علاقې کې مشته ده او دلته شتون لري. هلته کې خو دغې علاقې نه د دغې پنجابي استعمار ټرکونه ځي او وسایل لوډ کوي. تر 2009 نه تر 2015 پر هغه په یو هغې ټرک باندې د حمله کړې ده چېرته چې زما وسایل لوډ کېږي. هم که د دوی د پام ټیسټ میچ که زه ورته اکسرسایز ووایم په دې کې خو همیشه وژل شوي دي، همدغه پښتانه وژل شوي دي. بیا د مفتي صاحب منیر شاکر ملاتړ د کامپالو خلکو سره او د کامپالو ګوندونو سره، ځکه د پی ټي ایم خبره درته وکړم تر نن ورځې پورې. مننه. زه درته دا پوښتنه کوم چې منیر شاکر هم وسله په پنجاب کې نه و راپورته کړې، وسله په خیبر کې راپورته کړې، په باړه کې راپورته کړې وله چې موږ دغه تور دلته په هغه باندې ته لګوي په ټي ټي پي باندې، یو هم دلته په هغه کې نه و راپورته کړې دغه وسله په پنجاب کې. منګلبا هم په دې پښتون په سیمه کې راپورته کړې وله. نو دا څنګه کېدلی شي چې هغه ته یو د غدار نوم ورکړي بل ته سم نوم ورکړي؟ سوال د زه چې نه وایم چې زه دلته کوم نه زه پوه شوم. ګوره اول خو د ته د ټي ټي پي او د بل او بیا د مفتي صاحب شاکر په اړه باندې دا څه کوي، باید په دې کې تاسو د دې د کاریکټر ته هم لږ وګورئ. اوس ته وایې چې ټي ټي پي هم د پښتنو په سیمه کې وسله راپورته کړې ده. زه به تا ته دا وایم چې ما اول هم تا ته دا وویل چې ټي ټي پي که دلته کې د پښتنو په سیمه کې وسله راپورته کړې ده، هم د دغې ریاستي جرنیلانو چې د کرنل امام پوره مینیفیسټو پې پرته ده، همداسې نور جرنیلان دغې واضح موقف و. په هغې بدله کې بیا دغه ټي ټي پي کوم مین سټیک هولډر دي دغه جواب هم نه ورکوي چې نه زه خو تا نه یې جوړ کړی. بیا دلته کې چې کله د پېښور سانحه کېږي او دلته کې ملیټري کورس د دوی لپاره جوړېږي، عمران خان رضي په 6 غنټې بعد دغه د ټي ټي پي خلک د سان په شمول باندې رها کوي. مفتي صاحب دلته کې چې کله د باړې اپریشن کېږي دا دلته کې اصله رااخلي، نو باید تاسو لږ د وخت نزاکت ته هم وګورئ چې دلته کې چې په باړه باندې اپریشن راځي دلته د کام دپاره داسې افراد نه وي چې دی راپورته شي دغه مخالفت وکړي. نو مفتي صاحب شاکر راپورته شه زما ګوره زه دلیل باندې جواب غواړم که د ریاست پر خلاف جګړه کېږي که هغه د پاکستان فوج راځي او هلته جګړه شروع کوي یا اپریشن شروع کوي او پر خلاف منیر شاکر وسله راخلي، آیا یو څوک چې وسله راخلي او د ریاست پر خلاف آیا هغه د دښمن کېدای شي یا دوست کېدلی شي؟ که دښمن یې کېدای شي نو بیا ولې ټي ټي پي دښمن نشي کېدای دغه ریاست یو هم دغه د ریاست پر خلاف جګړه کوي. او امن پرست وروره ما ته د عمران صاحب د سوال د جواب لپاره زه ډېر یو شارټ جواب ورکوم. زه دغه یوه خبره ورته کوم بیا ته جواب ورکړه، مشکل نشته دی. زه به تا ته دا وایم عمران صاحب که ته دا خبره کوې باید ته دا وپېژنې چې آیا دلته کې ریاست که ټي ټي پي وسله راخیستې ده، ریاست دغه ټي ټي پي فیسیلیټیټ کړې ده، که مفتي صاحب منیر شاکر اصله راخیستې وه یا مفتي صاحب یې فیسیلیټیټ کړی و. دلته کې خو د ټي ټي پي تر 1000 زیات ثبوتونه چې دغې ریاست پر حالات کې فیسیلیټیټ کړې ده. نو که د مفتي صاحب منیر شاکر په اړه باندې ته ماته داسې غږ وښایې چې دغه ریاست فیسیلیټیټ کوه، نو ها دلته کېږي ریاست به دلته کې داسې ډلې منځته راوړي چې اصله به هم ورکوي په اصل کې به د پښتنو دښمنان وي. لکه څنګه زه د ټي ټي پي خبره کوم دلته کې داسې نور خلک دي. نو زما په نظر باندې خو مفتي صاحب د دوی لخوا فیسیلیټیټ شوی نه و. مفتي صاحب دلته کې د دغې ریاست لخوا د خپل خبرې هم پرتې دي چې دته اخطارونه ورکېږي چې دا موږ وژنو. نو دغه مطلب دا چې مفتي صاحب یو سوال دلته بل د امن پرست صاحب ته دې غسې سړی ګوره امن پرست صاحب ته دې غسې نفر یې په منیر شاکر د پاکستان د ریاست یا د فوج په خلاف باندې وسله راواخیستل راپورته شو، ولې دومره وخت پاتې شو چې دی بیا له باړې نه راغی اورمړو ته او په اورمړو کې امیر کې چوړي کې چې په خبره ډاګ نه پورته د پاچا صاحب سره د خپل جماعت ته خپل ځای د خپل کلی ده هلته بیا دی څنګه راغی او بیا دومره خو ولې پاتې شو دی سړی؟
مننه عمران صاحب. اول ما دا پوښتنه ما اول هم درته جواب کړه چې کله مفتي صاحب منیر شاکر د ریاست پر خلاف ټوپک راواخیست دغه د سره خپله ډله وه، نو په هغې وخت کې د پښتنو داسې قوي غږ نه وه چې ته مبارزه کوې او ته پوهېږي چې که زه ما مړ کوي همدغه ریاست، نو زما تر شا داسې قوت شته دی لکه څنګه زه د پی ټي ایم خبره وکړم. نو زه به تا ته دا وایم مفتي صاحب منیر شاکر کله چې د باډي اپریشن نه بعد داسې ورکېږي نو دا خو واضح خبره ده چې دغه وحشي ریاست نه خو به ځان غلی کوي چې ستا تر شا داسې وحشي ریاست بیا تا څنګه پرېږدي چې ته بیا دومره بیا راووځې شک کواره دې ښکاره سي په سوشل میډیا راوځي یا بیا څنګه تا پرېږدي؟ سوال درته دا ده که نه ته د یو ریاست پر وړاندې راځې جنګ کوې بیا یې پرېږدي ته؟ ګوره اسحاق صاحب ته زما په خیال په دغې خبره باندې خپل سر نه خلاصوئ. ګوره په دې کې هېڅ کانټروورسي نشته او ډېره ساده خبره ده دا چې کله راځي هم دلته کې د پی ټي ایم د لارې د پی ټي ایم ملاتړ هم کوي، د کامپالو خلکو ملاتړ هم کوي، او نن پرون چې کله دغه ریاست که دغه ملایان یې ورته سیخ کړي او که خپل دغه انټلیجنس کسان پرون یې درته پاک ورسوایه، اوس تاسو باور کوئ؟ زه د باور خبره نه کوم، زه د یو وخت خبره کوم، ما تا نه د وخت سوال وکړ. نه ساحل صاحب ستاسو دغه پوښتنه هم د باور او بې باورۍ سره تړلې ده. ګوره زه دا نه وایم چې دی سړی اوس د پاکستان یا د ریاست نفر و، زه دا خبره نه کوم. ما دا درته پوښتنه کېښودلی چې ولې په هغه وخت کې چې کله دی د باډي راووته او هغه د ریاست پاکستان خلاف وسله بیا پورته نه کړله او بیا هجومات په منبر باندې کېناسته، نو په دومره وخت کې ولې دی پاکستان ریاست ونه وازه؟ ولې په هغه وخت کې علت څه و چې د یو څوک د پاکستان د ریاست په مقابل کې وسله هم راپورته کړي بیا د خلاصې تڼۍ هم ګرځي؟ نو دا څنګه کېدلی شي؟ نه دا خو ډېره ښه خبره ده که ته وایې چې خلاصې تاڼۍ ګرځېده. زه به تا ته دا وایم چې د باډي اپریشن نه بعد منیر شاکر کله هم په هغه باندې نه دی راغلی که نه، بیا چې کله پی ټي ایم دلته کې په وجود کې راغی، د پی ټي ایم د جوړېدو نه بعد هم منیر شاکر صاحب دلته په ګراوند باندې نه و راوتی که نه، دا هم ډېره واضح خبره ده. بیا چې کله مفتي صاحب منیر شاکر باور کوي چې دلته کې زما تر شا یو داسې قوي غږ شته دی، بیا هم دی راپورته کېږي په ګراوند باندې دغه مبارزې ته دوام ورکوي. عمران ساحل صاحب زما هیله ده چې تاسو به پوه شوي ده. امن پرست صاحب ما وختي ملتانه د خبرو وخت وغوښته. عمران اساخیل صاحب سوالونه کوي. عمران اساخیل صاحب د سوالو دا مطلب د چې مفتي منیب شاکر باید د نسبت د نن په نسبت باندې په هغه ورځ باندې وژل شوی وای چې کومه ورځ د په در ادم خیل کې د افریدوی قام لپاره یا د نورو لپاره د پښتانه قام لپاره په ننګ باندې چې د ټوپک راخیسته یو ولې هغلته نه وواژه. د مطلب دا ده چې مشر منظور پښتون مبارزه کوي ولې هغه نه وژل کېږي، باید هغه هم وختي وژل شوی وای. د مطلب دا ده د یو طالبیزم په دې نظریه کې چې دا د کوم سوالونه لري سره یو نظر دی او له دې نظریې نه باید اساخیل صاحب ته تیر شي دا غلط سوالونه کوي. خبره دا ده د ټي ټي پی او د هغه فرق زه درته واضحوم. د مفتي منیر شاکر په دې باندې بیګا ما د قرار صاحب په بحث کې هم په بروډ کې هم بحث وکړ. د ټي ټي پی او د مفتي منیر شاکر او د منظور پښتون د دغه مبارزو دا فرق ته چې ټي ټي پی د پاکستان له استخباراتي یا د اسټابلیشمنت نه راولاړه داسې یوه ډله ده چې د هغې لخوا حمایه کېږي، خو نړیوالو ته د ترهګري په نوم معرفي ده، خو په ضمن کې د پردې تر شا بیرته د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي. ښه مثال یې د ټي ټي پی دا ده چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پی ټي ایم ډېر قوي غږ ده. د پی ټي ایم هغه علاقې چې د پی ټي ایم غږ پکې ده هغلته په ټوله معنا سره د پاکستان د اسټابلیشمنت تر قوت لاندې ټي ټي پی فعاله ده چې د هغه غږ خاموشه کړي، خلک یې ترور کړي، خلک یې وتښتوي، خلک یې ووژني، له خلکو نه باجونه پرې واخلي. ټي ټي پی هیڅ کله له هغه غږ سره چې مشر منظور یا مفتي منیر شاکر روان کړی یا رهیر کړی ده، دا دواړه مختلفې لارې دي. د ټي ټي پی کار د پاکستان د اسټابلیشمنت د ګټو لپاره یوه پروژه ده، عینا لکه د اوس په افغانستان کې د طالبانو حکومت، او د مفتي منیر شاکر او د منظور پښتون غږ دا رسا مبارزه ده د قام لپاره د پاکستان د ګټو یا د اسټابلیشمنت خلاف. داسې مبارزه کوي چې قام ته ستړي ولس ته داسې ګټې ترې راوړي چې د بیا لپاره قام هغه. او اساخیل صاحب په تا باندې غږ کومه د تا د سوالونو مطلب دا د وروره سوالونه زر زر کوي لکه برمل خان، خو دا سوالونه د یو څه داسې چوکاټ یا نورم ته جوړوه چې پښتانه ولس ته چې هغه له درد یا له چړې لاندې ده چې درد ورته ترې ونه رسېږي یا صدمه ونه رسېږي. ته چې کوم سوالونه کوې د تا د سوالو مطلب دا ده چې مفتي منیر شاکر دی د نن په نسبت یو کال لا 2 کاله مخکې چې د وسله ور اخیستې ووژل شوی دی.
دا ډیر غلط سوال لسیته کوي یو څه دي د سوال نور تاسو د ما سوال د شنو تاسو سوال کوم نه سوالونه باندې په داسې سوالونو باندې هغه کسان په عذابوي چې تا ته هغه مخاطب دي لکه امن پرست ورزه نه پیژنم امن پرست ور به شاید په کوزه پښتونخوا کې دیغه خوابي اول وارزه د پیژنم مسی په برود کې سره مخامخ خبرو تراغلم نو په دغه سوالونو باندې ته هغو کسانو ته چې هغه تر چړې تر تیغ لاندې دي ته درد ورسوي ته د خلکو اذهان مخشوشوي له شک لاندې کوي چې ولې مشر منظور پښتون ورکته یا ولې دای نه وجل کیږي ولې دغه مفتي منیر شاکر نه پورې ژوندۍ پاتې وو ولې په یغه وخت کې د وسلنه وراخستي و نه وجل دا ډیر به تاسو د ما پښتنه سوال دا رقم نو شي تاسو دا غلط سیستم خسته او بل خپل پی ټی ایم کې هم نه خبره مطلب تا دا رقم نه درخسته ما رد ک بیا زماني سه د ما مطلب د شو یو دا کوم ترسته زه خري خبر د سوال د مکملو ایسا خیل صاحب ګوره د ما پښتنه د شنو یو سوال صاحب هم ډیر وخت نه منتظر نه دا هدف چی شه ده نه د ما هدف دا نه د ګوره ستاسو خبرو هدف چی شه ده د سوالونو له ترشادي کوم راز پټ وي مهرباني وکړئ چې موږ پوه نه راز بیل خبر دا بم زه درته وایم خبر څه ده اول زه لازم دغه سوال صحیح ده که ما معنا دا نه ده چې ول د سړی مخکې نو وسره پیدا په دې شکل سره وک دا ویل چې نن وړاندې چې منیر شاکر د پاکستان په وړاندې اسلحه پورته کړې ولې په وخت کې ونه وژل کېد د شنو ایغه وخت چې تو اسلحه پورته کړل د پاکستان د ریاست پر خلاف وروسته د لباړې راووته میرا کې چوړی ته غځای کې به الته دای راخاره سو ولې یو سړی چې د پاکستان د ریاست په خلاف په باړه کې وسله پورته کړي او څو کال وروسته بیا راوځي ولې په خلاف کې دی ونه واجب دا نه خبره نه کوم چې دی ایغه وخت کې هغه سره څه کېدل شي زه څه وایم چې یو ساخر صاحب راوځي مړي نه چې پادیره کې پراته یې ګوره چې پادیره کې څوک پروت دی هغه خپل ځای معلوم نه غي ابدي کور ده چې د ګور په نامه پښتانه یادای هغه ابدي کوري ژوندۍ به په تابع نمونه زده په دغه چې به بلد سي دا پلانکای کله د بستانای کله د وخت په دې کې تیر کړي ساحل سے به ته مفتي منیر شاکر صاحب ژوندۍ انسان د کپ لاهور کې راخاره کیږي کپ اسلام آباد کې راخاره کیږي کپ کراچۍ کې راخاره کیږي کپ بنو کې راخاره کیږي کپ وزیرستان کې راخاره کیږي ژوندۍ انسان دا ضرور نه چې د خپل ټول ژوند په در ادم خیل کې تیراو یا په هغه ځای کې چې د ټوپک پورته کړی و ناس عیسی خیل صاحب ته پته شته چې 2014 نه بعد په مفتي منیر شاکر باندې څو حملې شوې دي نه تو وای سمره ملي پسې مهرباني بس چې پته نه وي درته ما په خیال دغه سوال کول بیا هم نه ته وضاحت درته دی ورکړم زه تاسو وایم چې تاسو زیات عملې پېښ شوې دي تر لاسو زیاتو عملې پېښ شوې دي ام داسې ګراوند ته نه راته لکه څنګه چې د پی ټی ایم جوړ شي نه دوا کاله بعد داسې ګراوند ته راته ما ته اول ویل چې کله اوس ته دلته کې ټوپک راواخله د یو ریاست د یو سټیټ پر خلاف د یو ریاست پر خلاف او تاسو سره داسې منظم تنظیم نه وي تاسو سره د خو بیا چې کله دغه دلته کې دغه وې د پښتانه دغه لپاره چې مبارزه کوي دنه خبره ده چې ځان پټ کې او بیا چې کله ستا پر شاده سه کوي غږ راپورته کیږي خپل مبارزه ته دوام ورکوي په دې کې نو څه خبره معنا ده بس ما وخت ته مطلب ته جمالي صاحب د مطلب دا د منیر شاکر سره ښکارا سو د پی ټی ایم په ډاټ باندې د ښکارا سو مطلب دا ده لاس ورته مداد درته